نن یو نوی فلم به تاسو ته تشریح کوم چې د هغې نوم دی ماین او دا 2014 کې راغلی و. دا د یو فوجي باره کې کیسه ده کوم چې ډېر زورور وي او تر اخره پورې جنګ کوي او خپل زندگی بچ کوي. خو که تاسو زما چینل ته نوي یئ او تر اوسه پورې مې چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم لایک کړئ. د فلم په شروع کې موږ دوه فوجیان ګورو چې هغه څه میشن ته دلته راغلي وي او د خپل ټارګټ په انتظار باندې ناست وي. د دې نومونه مایک او ټوني وي او دوی یو کس پسې راغلي وي چې د هغې نوم سید منیر وي او هغه یو غټ دهشتګرد وي. لږ ساعت پس هلته کې ډېر زیات ګاډي راځي او له هغې نه سید آصف هم بار وځي. مایک په هغې باندې نشانه ولګوي خو له هغې په منځ کې یو هلک راشي خو هلته کې یو سړی دې دواړه وګوري او په دې باندې ډزې چالو کړي. مایک او ټوني هلته کې وتښتېږي او د غر شاته پټ شي او دغه خلکو سره مقابله چالو کړي. بیا هلته کې له شګې یو طوفان راشي چې د کومې فایده دوی اوچت کړي او دوی دواړه هلته نه وتښتېږي. د دې دواړو میشن دلته کې کینسل شي او دوی دواړه به اوس خپل بیس ته ځان رسوي. خو بیس ته رسېدلو لپاره دوی دواړه به څه ابادۍ ته ځي چې هلته نه دوی خپل ریډیو آن کړي او خلکو سره کانټیکټ وکړي. خو لږ مخکې یو بورډ په هوا کې را روان وي او په هغې باندې لیکلی وي ډینجر. مایک دې ته وایي چې دا زما په خیال د دغه کلي والا څه چال دی او دوی موږ یاروي. مایک دې ته وایي چې تېرې 40 کالونه په دغه کلي کې جنګ دی او موږ دلته کې تقریبا 40,000 بمونه ښخ کړي دي. مایک ورته وایي چې زما په خیال دغه بمونه اوس هم په ځمکه کې موجوده دي. خو ټوني ورته وایي چې داسې هېڅ هم نه دي دا ستا وهم دی او راځه چې مخکې مزل کوو. هغه مستي چالو کړي او مخکې حرکت کوي خو مایک اوس هم پړه کې شک وي او هغه دا فکر کوي چې دلته کې اوس هم ډېر بمونه دي. هغه ټوني داسې کولو نڅاروي خو له هغې په بم باندې لاړه شي او هلته کې یو غټه دماکه وشي کوم کې چې هغه ډېر زیات زخمي شي او له هغې دواړه خپې ضایع شي. بیا هغه ټوني نه مدد اخیستلو کوشش کوي خو ټوني هم په یو بم باندې ولاړ وي کوم کې چې دا حرکت نشي کولی او که دې حرکت وکړو نو دا بم په دماکه کې والوزېږي. هغه د ټوني هېڅ مدد نشي کولی بل خو د ټوني ډېر زیات په درد کې وي او هغه خپل بیس سره کانټیکټ کولو کوشش کوي خو هغې د بیس سره کانټیکټ نه کېږي او له بیس والا د دې اواز هم نشي اورېدی. مایک دې ته وایي چې ستا په جیب کې یو ستنه ده او هغه راواله او ځان ته ووښه کیدای شي که هغې سره ستا درد لږ کم شي او هغه بالکل هم داسې کوي خو له هغې په درد کې څه کمی رانشي. مایک چې کله خپل ملګری په داسې حالت کې ګوري هغه ډېر زیات پریشانه شي. مایک ورته وایي چې زه دا خپه اوچتوم او ستا خوا ته راځم او ستا مدد کوم کیدای شي که دغه بم وانه لوزېږي دا ډېر پخوانی بم دی او دا به اوس ناکاره شوی وي. خو ټوني نه غواړي چې له هغې له لاسه د دې ملګری مړ شي. هغه تمانچه راوکاږي او هلته کې ځان ولي او ځان مړ کړي. مایک چې کله دا وګوري هغه چغه کړي او ډېر زیات خفه شي او په ژړا شي ولې چې دې ملګري دې په مخامخ ځان ویشته او ځان یې مړ کړو. او لږ ساعت دپاره هغه غلی ولاړي او په دغه فکر کې وي چې هغه به څنګه دغه بم نه ځان وکاږي. هغه د تبرګي په مدد باندې د خپل ملګري بینک ځان ته راکاږي او هغې کې موجوده هغه ریډیو آن کړي خو د دغه ریډیو بیټري ختموي او کومه بیټري چې نوي وي هغه له ملګري په جب کې وي. هغه هلته کې جیب نه سولر پیلر والا چارجر راوکاږي کوم باندې چې هغه خپل دا ریډیو آن کړي. لږ ډېر چارج کولو نه پس هغه بیس سره کانټیکټ هم وکړي. هغه چې کله بیس ته کانټیکټ وکړي نو هغه له خپل ملګري کیسه ورته وکړي چې زما یو ملګری و کوم چې په بم کې والوتو او هغه اوس مړ شو. هغه خپل ملګرو نه مدد غوښتلو کوشش کوي خو له هغې مشر چې هغې نه تپوس وکړي چې تا خپل میشن سره څه وکړو خو دا ورته وایي چې هغه میشن فیل شو او موږ هغه سړی وینشتو. هغې ته خپل مشر وایي چې موږ تا ته هلیکاپټر نشي درلېږلی ولې چې هلته کې ډېر زیات طوفانونه دي او که موږ هلیکاپټر درغو نو هغه هم تباه شي او غرق به شي. او ته وایي چې زموږ بل ټیم بارډر سره خوا کې دی او موږ به هغه درولېږو خو هغې دپاره به ته 3 ورځې انتظار کې. کله چې مایک دا واوري نو هغه ډېر زیات خفه شي خو دې سره بله لاره نه وي دا به اوس 3 ورځې په دغه ریګستان کې تېروي. هغې نه پس دا په ګړۍ کې 450 ګنټې سیف کوي. اوس دې سره په دغه ریګستان کې نه خوراک وي او نه اوبه وي. د دې په مصیبتونو کې اوس اضافه کېدو والا وي. هلته کې یو تیز طوفان راشي په کوم باندې چې دا یو کپړه راولي او د خپل مخ نه یې تاوه کړي او خپل ټوپک هلته کې په ځمکه کې ښخ کړي او له هغې په مدد باندې ځان ایسار کړي. خو لږ ساعت پس هغه طوفان هلته نه لاړ شي. په هغه طوفان کې د دې ملګري د ته خوا کې راغلی وي دا له هغې جیب نه هغه بیټري وکاږي او هغه ریډیو کې اچوي خو هغه ریډیو او هغه بیګ د نه اوس ډېر لرې تللی وي. په دغه ریګستان کې نه اوبه وي او نه خوراک وي او د دې حوصله اوس ورو ورو کمیږي او بیا دا په اسمان کې ډزې کوي چې د دې اواز څوک واوري خو په دغه ریګستان کې څوک هم نه وي چې د دې اواز واوري او د دې مدد وکړي.
دی اوس خپل همت بیللی وي او دا ځان ویشتل ولا وي خو دا مخامخ یو سړی ګوري چې کوم هغه دې خواته را روان وي دا سړی د دغه کلي وي او هغه دې خواته رانږدې شي مایک دې ته وایي چې خپل لاسونه اوچت کړه او زما خواته راشه او زما مدد وکړه خو دا سړی څه عجیبه غوندې کوي دا اخوا او دې خوا روان وي دا سړی مایک ته وایي چې دلته کې ولې ولاړې او ته دلته لاړ شه او خپل کور ته ژر لاړ شه مایک دې ته وایي چې زما خپه په یو بم باندې ده او که ما خپه اخوا کړ نو دا بم به والوځېږي او زه به پکې مړ شم دغه سړی دې پسې مسخرې کوي او ته وایي چې واقعي ته په یو بم باندې ولاړې دلته کې موږ ګورو چې دا سړی ډېر انتهایي چالاکۍ سره په هغه ځای کې روان وي چې دی خپه په بم باندې لاړه نه شي مایک دې ته خپل بوتل ورکوي او ته وایي چې لاړ شه او ما ته لږ اوبه راوړه مایک دې ته وایي چې ورشه هغه زما ریډیو راواله خو دا سړی ورته وایي چې ریډیو څه ضرورت نشته نه ته په دې کې ګانې اورېدی شي او نه چا سره خبرې کولی شي او دا سړی دې ته خپل ریډیو ورنکړي او دلته لاړ شي لږ ساعت پس دغه سړي لور راشي کوم سره چې اوبه وي او هغه دې ته یې ورکړي دغه سړی چې کله د اوبه وڅښي دا ډېر زیات خوشحاله شي او دا دغه ماشوم ته یو ورکوټی فوجي ورکړي دا ماشوم هم دې ته واپس یو ورکوټی فوجي ورکړي کوم چې هغه دلته کې پیدا کړی و مایک یو ځل بیا دغه ماشوم ته وایي چې لاړ شه هغه ریډیو راواله خو هغه ماشوم دې ته ریډیو ورنکړي او هغه هم دې داسې لاړه شي اوس هم دې سره اته دېرش ګنټې وي چې هغه فوجیان راشي او دا دلته نه ځان سره بوځي بیا د شپې ټیم کې موږ ګورو چې مایک ډېر زیات ستړی شوی وي او هغې په غوږونو کې انفري لګولې وي او خپل فیملي ویډیوګانې ګوري په کوم منی چې هغه ډېر زیات جذباتي شي او په ژړا شي بیا مایک یو ویډیو لګوي کوم کې چې د هغې ښځې ته یو پیغام ورکوي چې مایک ته چېرته هم وي خپل ځان خیال ساته او زر ته زر خپل کور ته راشه او که ته په وخت رانغې نو زه به بل چا سره واده وکړم دغه ویډیو نه پس ته هغه ډېر زیات جذباتي شي او په ژړا شي بیا موږ ګورو چې مایک هلته کې اور ولګوي او هغه غواړي چې دغه اور سره دا ټوله شپه ویښه تېره کړي خو لږ ساعت پس هغې ته خوب ورشي او هغه اور هم هلته کې بند شي خو هلته کې څه ګیدړان راشي په کوم باندې چې دا یو ځل بیا راپاڅېږي دغه ګیدړان تښتولو لپاره دا په اسمان کې ډزې وکړي په کوم باندې چې هغه ګیدړان وتښتېږي او له یو ګیدړ خوا په بم باندې راشي او هغې والوځېږي دا ټوله شپه دغه شانتې تېره کړي او بل سهار موږ ګورو چې مایک اوس هم په یو خپمنۍ ولاړ وي او هغه سړی هم راغلی وي هغه دې نه د دې نوم تپوس کوي هغه ورته وایي چې ستا نوم څه مطلب دی ته په یو ځای باندې ولاړې او مخکې حرکت نه کوې هغه مایک ته بار بار وایي چې ته حرکت وکړه خو مایک ته پته راکړه ما حرکت وکړو نو زما خپه به د بم نه اخوا شي او زه به مړ شم یو ځل بیا مایک هغې نه هغه ریډیو غواړي خو دې پیره هغه دې ته خپل ریډیو ورکړي هغه یو ځل بیا مایک ته وایي چې حرکت وکړه او په حرکت کې به ستا فایده وي خو مایک د دې خبره واونري او هغه سړی دلته نه لاړ شي مایک بیا په خپل خیالونو کې ټوني ګوري چې هغه دلته کې راغلی وي او دې ته وایي چې ته تر اوسه دلته ولاړې ته حرکت وکړه او کور ته لاړ شه او ستا ښځه ستا په انتظار ده او ټوني هم دې ته د حرکت دپاره وایي دا یو ځل بیا څه ګیدړان ګوري چې هغې ته راغلي وي او اوس دوی په تعداد کې هم ډېر زیات وي او دا ګیدړان د ټوني جسم دلته نه ویسي په کوم باندې چې بم والوځېږي او دا ګیدړان یو ځل بیا وتښتېږي خو اوس هم څه ګیدړان دلته کې پاتې وي چې په مایک باندې دي حمله وکړي او هغه ډېر زیات وخوري او زخمي کړي دغه ګیدړان په تعداد کې ډېر زیات وي او دا دغه ګیدړانو سره ډېر په بهادرۍ سره جنګ کوي خو په دې باندې څه یو ګیدړ حمله نه وي کړې دا درې سړو ګیدړان وي چې دی یې رانیولی وي او خوري یې خو دا ورسره مقابله وکړي او بل سره موږ ګورو چې دي هغه ګیدړان مړه کړي دي اوس یې ته په ریډیو باندې یو میسج راځي کوم چې د شاته بیس نه وي مایک دلته کې به دا سوچ وي چې 10 ګنټې پس به دغه ټیم راشي او ما به بچ کړي خو د دې مشر دې ته وایي چې کوم ټیم تاته در روان و هغه په لاره کې لیټ شو او له هغې میشن ناکامه شو هغې به اوس نورې 10 ګنټې لګي چې تا ته در ورسېږي مطلب دا چې دا اوس نور هم 10 ګنټې په دغه ریګستان کې انتظار کوي او په کوم باندې چې مایک ډېر بېسوره شي او بېهوشه کېدو والا وي او رالړه کېږي خو هغه سړی یو ځل بیا راشي او دا ونیسي او دې ته وایي چې ته همت مه بېله او زما هم یو ورځ خپه په دغه بم باندې راغلې وه په کم کې چې زما خپه ضایع شوه مانه او ته وایي چې کله زه هسپتال ته بوتلم نو زما یو خپه نه وه خو ما کله هم په زندګۍ کې همت ونه بېللو او دا سوچ مې ونه کړو چې زما یو خپه نشته او زه په زندګۍ کې څه نشم کولی
یو ځل بیا ټولې د دې په خیال کې راځي او ورته وایي چې اوس هغه ملګري راغلي دي تا لپاره او ته حرکت وکړه او خپه اوچته کړه او قدم واخله. خو بیا دا سوچ کوي چې ټوني خو مړ شوی دی او هغه داسې کولو نه انکار کوي. دلته کې مایک غوسه شي او تمانچه راولي او اخوا دېخوا ډزې کوي او دا په فکر کې یو سړی ګوري چې هغه دې ته را روان او دا په هغې ډز کوي. خو بیا هغه سړی دې ته نږدې راځي او دې ته غاړه ورکوي او بیا دا فکر کوي چې دا خو زما ملګری دی. هغې نه پس دا هغه لوګي والا تمانچې پسې حرکت کوي خو دا ګوري چې هغه دې نه ډېر زیات لرې پروت دی. بیا دا ګوري چې دې ملګري دلته کې راغلي وي خو دا نه ویني. دا به اوس حرکت کوي او هغه د هوا والا تمانچه به راخلي او په هوا کې به ډز کوي. که اوس دې حرکت ونه کړو نو هغه ملګري به واپس لاړ شي خو کله چې دا قدم اوچت کړي نو هغه بم وانه لوځېږي او دا ډېر سخت پریشانه شي او دا فکر کوي چې دا ولې وانه لیدو. خو کله چې دا لاندې هغه ځمکه کني او ګوري نو هلته کې یو کین ډبې وي او کله چې دا هغه ډبې کولاوي نو هغې کې لاندې ورکوټې فوجي وي او هغه سړي ورته ویلي چې دلته کې ډېر زیات بمونه موږ وکاږلي دي او موږ خالي ټیم ډبې ښخ کړي دي. هغې نه پس مایک په هغه روشنۍ والا تمانچه باندې ډز وکړي او د دې ملګري وګوري او دلته کې راشي او دا صحیح سلامت واپس خپل ملک ته لاړ شي. هغې نه پس دا خپل ملک ته راځي او خپلې ښځې سره ملاوي.